په یو شمېر ولایتونو کې په زرګونو څاروي مړه شوي دي. دغه مال په عراق رسېدلی 50 دانې میږي دي 10 دانې وریه. تر دې دمه څومره څاروي مړه شوي دي؟ حکومت په دې اړه کوم اقدامات کړي دي؟ مجاهدین ورسره دي انشاءالله موږ خپل د ولس په خدمت کې ما مردم در خدمت هستیم شب و روز هر مشکلی که باشه لنبرا را تقسیم کرده هستیم انشاءالله در شب و روز در خدمت ملت خود ایستاد هستیم شب باشه روز باشه هر امکاناتی که ما مردم داشته باشیم انشاءالله که دینا شریک میسازیم. د هیواد په شپږ ولایتونو بالغ، جوزجان، فاریاب، غور، هرات او بادغیس ولایتونو کې د ګڼ شمېر هیوادوالو د مواشي او څارویو د تلف کېدو او یا د تلف له خطر سره د مخ کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د غور ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې له 2500 څخه زیات څاروي مړه شوي دي. دغه شان له فاریاب ولایت څخه ترلاسه شوي معلوماتو په اساس په یاد ولایت کې هم څه باندې 2000 څاروي د زیاتو واورو د ورېدو او یخې هوا له امله مړه شوي دي. دغه شان له ګڼو نورو سیمو څخه هم د تلفاتو خبرونه شته، خو تر دې دمه د کره شمېرو په اړه څه نه دي ویل شوي. د اسلامي امارت رهبري په دې اړه عاجله غونډه کړې چې په دې غونډه کې د کرنې او مالدارۍ وزارت، اقتصاد وزارت او سرحدونو چارو وزارت وزیر صاحبانو او استازو ګډون درلود. په یاده غونډه کې تصمیم نیول شوی چې د یادو ولایتونو د والي صاحبانو په مشرۍ په هر ولایت کې یوه کمیټه جوړه شي چې د قولي اردوګانو، امنیه قومندانیو، ټولګټو چارو، عامې روغتیا او نورو خدماتي ادارو استازي به پکې موجود وي او هر څه ژر به په یادو ولایتونو کې د توان مطابق خپل ټول امکانات په کار واچوي. د خلکو مالونو ته به خوراکي توکي رسوي، د هغوی د تودو ساتلو په منظور به اقدامات ترسره کوي، د لارو خلاصون په اړه به جدي ګامونه اخلي او په دې اړوند به د خلکو نورو غوښتنو ته عاجله رسیدګي کوي. نو د دفاع وزارت څخه او خصوصا د 209 الفتح الاردو څخه او بیا د شبرغان ولایت د دوهم پل لیوا څخه دا موټران د مالدارانو سره کومک شوی دی، پلوټ یې تر هغه ځایه ورسو انشاءالله. نو د دغه دپاره دا خلک دلته راغلي دي او موږ دا موټران ورکړي دي، مجاهدین ورسره دي انشاءالله موږ خپل د ولس په خدمت کې ما مردم در خدمت هستیم شب و روز هر مشکلی که باشه لنبرا را تقسیم کرده هستیم انشاءالله در شب و روز در خدمت ملت خود ایستاد هستیم شب باشه روز باشه هر امکاناتی که ما مردم داشته باشیم انشاءالله که دینا شریک میسازیم. مالداران خلک راغلي دلته قومندان صاحب د لیوې دلته زموږ سره حاضر دی، تشریف لري چې هغه نقله وسایط چې څه د په اختیار کې و د ولس په اختیار کې کړي دي. ما مردم یک موتر پیدا کرده نمیتونستیم امروز همی موتر ده ما مردم داده است، ما برادران ما مردم رو رفتن نمیتونیم در خانه همی موتر داده است، همی تا خدمت کرده است امارت کتی ما بیخی ما خوش هستیم. ما د امارت څخه خوشاله د قومندان صاحب د لیوې څخه موږ سره ښه کومکونه وکړه، موټر دې ورور چلیږي د دفاع د وزارت څخه موږ سره ښه کومکونه. د اسلامي امارت ویندوی ویلي چې د اوس لپاره د چارو د ښه تنظیم په موخه د ریاست الوزرا د مقام لخوا 50 میلیونه افغانۍ په عاجل ډول منظوري شوي او د اړتیا په صورت کې به نوره مرسته هم یادو متضررونو ته واستول شي.